السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د ګوګل ارت په باره کې څه معلومات درکوم. د دې اپلیکیشن په تر تاسو ډېر ښایسته کار کولی شئ. ګورئ دوستانو، د دې اپلیکیشن دا کار دی چې دا تاسو ته په فل ایچ ډي کې د دنیا نقشې هر ځای درښیي، او په دې کې خوندور اپشن دا دی چې په 3D کې تاسو په اسانۍ سره د هر ځای په دنیا کې چې کوم ځای دی د دې اپلیکیشن په تر یې کتلی شئ. ګورئ دوستانو، دا په ایچ ډي کې ګرافیک، دوهم دا کې 3D اپشن، دریم کم ځای کتل چې تاسو غواړئ د هغه ځای تصویران، کم مشهور ځایونه چې کم دي هغه تاسو ته د هغې ځایونو نمونه، د هغه تصویران په دې کې تاسو ته میلاویږي. ګورئ، دا اپلیکیشن به تاسو ته ښکاري دا بالکل 3D ده، نو ډېر ښایسته کار کوي. دا ویډیو تر اخره وګورئ. ګورئ، دا 3D شوی نه دی. که دا 3D شي نو دا به تاسو ته ډېر لږ نیټ ستاسو صحیح وي، نو بیا به ډېر په ښایسته ډیزاین کې ښکاري. دوستانو، د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې همدا طریقه در زده کوم. د دې نه مخکې دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یې، ټیکنو پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو، دلته کې تاسو ته ښکاري کله مو چې دا اپلیکیشن آن کړو، دلته کې به تاسو ته لاندې اپشنې درکوي، 3D همداسې نور اپشنې درکوي. دا ټوله دنیا په دې میپ کې شته. اوس دلته کې تاسو ته سرچ اپشن درکوي. په سرچ کې مثلا تاسو یو ځای ولیکئ. دلته کې مثلا زه لیکم پېښور پاکستان، دا مې سرچ کړو. دوستانو، دلته کې مې چې کله سرچ کړو اوس به ماته هغه ځای راواړوي. د دې ځای راوستلو سره دوستانو دلته کې تاسو ته به ښکاري په دې کې په فل ایچ ډي کې لاندې ګورئ تاسو ته 3D اپشن درکوي. کله مو چې په دې 3D اپشن باندې کلیک وکړو نو تاسو ته یې په 3D کې درښیي. اوس په پېښور کې چې کوم ځایونه دي دا ټوله تاسو کتلی شئ. هغې وروسته دوستانو دلته کې کله چې تاسو مثلا دلته کې دا د پېښور دی، په درو کلو باندې مو کلیک وکړو، فوټو اپشن تاسو آن کړئ، نو دلته کې تاسو په پېښور کې کم مشهور ځایونه چې دي هغه تصویران هم درښیي. په پېښور کې چې کومې سیټي، پېښور سیټي کې چې کوم ځایونه دي مشهور ځایونه، تاسو د هغې تصویران نمونه د دې میپ په ترو د دې اپلیکیشن په ترو کتلی شئ. ګورئ، اوس دا صفحه کېږي. کله چې صفحه شي نو تاسو ته به زه در وښیم په ډېر ښایسته ډیزاین کې کار کوي. دا اوس صفحه شوی نه دی، نو چې کله فل ایچ ډي کې شي بیا به تاسو ته ډېر ښایسته ښکاره شي. اوس دوستانو، دلته کې مثلا مونږ په دې تصویر باندې کلیک وکړو. په تصویر باندې کلیک کولو سره به دلته کې مونږ تاسو ته ټول 21 تصویران دي. 21 تصویران به مونږ تاسو ته راشي. زما نیټ یې څه نه څه سلو دی، صحیح کار نه کوي. نو دا 21 تصویران تاسو د پېښور کې کوم مشهور ځایونه چې دي هغه 21 تصویران تاسو دې ځای کتلی شئ. هغه 3D تصویران وي، ډېر ښایسته ښکاري. نو دلته کې بیک بټن وخو، نور هم په دې کې خوندور اپشنې دي. چېرته تاسو سفر کړئ د هغې ځای معلومولی شئ. دلته کې که تاسو په سرچ اپشن باندې کلیک وکړئ، په سرچ باندې کلیک کولو سره دلته کې دوستانو تاسو ته به ښکاري سرچ اپشن کې تاسو د هر ځای چې کوم دی هغه تاسو سرچ کولی شئ، په 3D سره یې کتلی شئ. نو د دنیا چې کوم ځای دی هغه تاسو په ډېر ښایسته ګرافیک ډیزاین کې کتلی شئ. د هغې په دې کې ډېرې داسې دي چې 3D ویډیوانې هم میلاویږي. لکه اوس دا یو ځای مونږ سرچ کړو، اوس د دې ځای سرچ کولو سره مونږ تاسو ته دلته کې ویډیو هم راغله. که په ویډیو باندې کلیک وکړو مونږ ته په 3D کې به د دې ویډیو پلی کېږي. د دې ځای هغه ځای چې کوم دی په ویډیو کې هم کتلی شو. نو که چېرته تاسو سفر کوئ غواړئ تاسو په ښایسته ډیزاین سره سفر وکړئ، په ښایسته لارې معلومات وکړئ چې دا لاره مثلا څومره منټه مزال دی او په کم طریقې سره دی، دا لاره څرنګه ده، د دې کم ځایونه چې دي د سړک تاسو هر څه پکې کتلی شئ، تر دې چې تاسو یو کوڅه یو کور هم په صحیح طریقې سره د دې اپلیکیشن په ترو کتلی شئ. نو که چېرته مو دوستانو د ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.